تاسو اوس ګرځئ چې د تشویقي ویډیو پیدا کړئ او ځان ورباندې موټیویټ کړئ او د هغې نه بعد په ځان باندې کار وکړئ او تاسو د دې په تلاش کې ماسئ چې خپل ژوند بدل کړئ او په نه پوهېږئ. زه تاسو ته یوازینی یو څه وایم، د خپل ژوند ته وګورئ چې ستاسو ژوند په کوم مشکلاتو باندې تېري. آیا که ستاسو په ژوند کې مشکلات دي، همدغه ستاسو موټیویشن دی. هر څه مشکلات چې وي، مالي وي، ذهني وي، هر څه چې وي، وګورئ خپل ژوند تاسو بدلولی شئ. همدغه ستاسو تشویقي باید تاسو باید دې ته فکر وکړئ چې آیا تاسو همدې ته پیدا شوي یاستئ چې سهار راپاڅېږئ، کار ته لاړ شئ او د شپې کور ته راشئ، یا د شپې راپاڅېږئ تر سهاره پورې کار یوز کوئ او سهار بېرته کور ته راشئ. آیا دا ژوند دی؟ نه. هر څوک کولی شي چې خپل ژوند بدل کړي، خو د بدلولو د خاطره زحمت پکار دی. موږ او تاسو فزیکل زحمت زیات وکاږو، دومره زحمت وکاږو چې بې حده زیات انرژي زیاته مصرفوو او کم څه لاسته راوړو او ډپریشن د ټول نه زیات وي. داسې کارونه په دنیا کې شته دی چې تشویش یې کم دی او هر څه زیات دي. پیسې کوئ، استراحت کوئ، هر څه پکې زیات دي، خو څه دی؟ کار یې کم دی. د هغې د خاطره باید تاسو یو مهارت زده کړئ. اول په ځان باندې کار وکړئ او ډیسپلین ځان سره وساتئ. هر ورځ راپاڅېږئ، باید تاسو ډیسپلین اوسئ چې تاسو نن یو څه زده کوئ. د شپې چې ویده کېږئ باید یو څه زده کړئ او ویده شئ. دا ژوند هسې همداسې تېرېږي، دا وخت روان دی، وخت سټاپ نه اخلي. که تاسو دې انتظار کې یاستئ چې زموږ وخت به سټاپ شي او موږ به بعد د هغې نه کار وکړو، دا ستاسو یو غلط فکر دی. او یا د نیې په تلاش کې یاستئ، څوک به راشي ستاسو لاس به بې ونیسي او تاسو به د هغې نه بعد خپل ژوند بدل کړئ. هېڅ وخت داسې څه نشته دی، هېڅ وخت هېڅ چا سره نه کېږي. هغه قصې دي خلک چې کوي، هغه صرف تصورات، حقیقت نه دي. خپل ځان باندې کار وکړئ.